أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او پوه شئ کوم شی چې تاسو ولجه کړئ نو پنځمه یې د الله رسول د رسول الله د نږدې خپلوانو یتیمانو مسکینانو او مسافرو لپاره ده که تاسو رښتیا پر الله ایمان راوړی وي او پر هغه څه چې موږ پر خپل بنده د فیصلې یعنی بدر په ورځ را نازل کړي وو په هغه ورځ چې دواړه لښکرې سره مخامخ شوي او الله پر هر څه قادر دی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هغه مهال چې تاسو د ناو په نږدې غاړه او هغوی په لرې غاړه دیرو حال دا چې کاروان له تاسو کوز د سمندر خواته و او که یو بل سره مو له مخکې د جګړې وعده کړې وای نو خامخا به مو په وعده کې اختلاف کړی و خو دا د دې لپاره ناڅاپه پیښه شوه چې الله هغه کار ترسره کړي چې کیدونکی و تر څو هلاکیدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک او ژوندی له څرګند حجت سره ژوندی پاتې شي او بېشکه الله خامخا پوه اورېدونکی دی. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. اے رسوله هغه وخت یاد کړه کله چې الله هغوی په خوب کې کم در وښودل او که زیاتې در ښودلی وای نو ای مسلمانانو خامخا بې زړه کیدلی او په دې کار کې به مو شخړه کړې وه خو الله ترې سلامت وساتلی بېشکه هغه د سینو په رازونو ښه پوه دی. او هغه وخت یاد کړئ کله چې د نښتې په وخت کې هغوی ستاسو په نظر کم در وښودل او تاسو یې د هغوی په نظر کې کمولی تر څو الله هغه کار ترسره کړي چې کیدونکی و او ټولې چارې هماغه الله ته ورګرځول کیږي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اے مؤمنانو، کله چې له کومې ډلې سره ونښلئ نو ورته ټینګ شئ او الله ډیر یادوئ، ښایي بریالي شئ، او د الله او د هغه د رسول خبره منئ او خپلو کې شخړې مه کوئ، کنه بې زړه به شئ او باد یعنی برم به مو لاړ شي، او صبر کوئ، یقینا الله صابرانو سره مل دی. او د هغو په شان مه کیږئ چې له خپلو کورو په ویاړ او خلکو ته ځان ښودنې لپاره ووتل او د الله له لارې یې خلک ایسارول، او الله په هغو چارو چې دوی یې کوي راچاپیر دی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. او هغه وخت هم د یادولو دی کله چې د بدر په ورځ شیطان کافرانو ته د هغوی عملونه ښایسته کړل او ورته ویې ویل نن په خلکو کې څوک پر تاسې برلاسي نشته او زه هم تاسو سره مل یم، خو کله چې دواړو ډلو سره ولیدل نو بیرته یې په پوندو یعنی په شا منډې کړې او ویې ویل زه درنه بیزار یم، زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه وینئ، زه خو الله نه ویریږم او الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. کله چې منافقانو او هغو چې په زړونو کې یې ناروغي وویل دا خلک یعنی مؤمنان خپل دین مغرور یعنی لیونی کړي دي، حال دا چې څوک پر الله بروسه وکړي نو بېشکه الله حکیم برلاسی دی. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. او عجیب منظر به که هغه کافران دی لیدلی چې ملائکې روح اخلي او په مخونو او څټونو یې وهي او ورته وایي اوس د سوځېدو عذاب وڅکئ. دا سزا د هغه بد عمل له امله ده چې خپلو لاسو مو وړاندې لیږلی و، او دا خبره کره ده چې الله پر خپلو بندگانو ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. د دې خلکو حال داسې دی لکه د فرعونیانو او هغو نه مخکینیو خلکو په شان چې د الله آیتونه یې ونه منل، نو بیا الله پر خپلو ګناهونو راونیول. بېشکه الله زورور او سخت عذاب ورکوونکی دی. دا ځکه چې الله هیڅکله د هغه نعمت چې په کوم قوم یې پیرزو کړی وي تر هغه بدلونکی نه دی چې هغو خپله کړنلاره نه وي بدله کړې، او دا چې یقینا الله ډیر پوه اوریدونکی دی. په دې کې هم دوی لکه د فرعونیانو او هغو نه مخکینیو خلکو په شان دي چې د خپل رب آیتونه یې دروغ وګڼل، نو بیا مو هغوی په خپلو ګناهونو تباه کړل او فرعونیان مو ډوب کړل او دوی ټول ظالمانو. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بېشکه د الله په وړاندې په خوځېدونکو مخلوقاتو کې تر ټولو بد هغه خلک دي چې کافر شوي او بیا ایمان نه راوړي. هغه خلک چې تا ورسره تړون کړی بیا دوی په هر ځل خپل لوز ماتوي او الله نه ویره نه کوي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نو که دوی په جګړه کې بیا مومي نو داسې سزا ورکړه چې هغه خلک هم خپاره او وډار کړل شي چې تر شا یې دي، ښایي چې هغوی عبرت واخلي. او که د کوم قوم له ټګۍ ویریږئ نو په څرګنده یې تړون ور وغورځوه یو برابر، بېشکه الله خائنان نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. او هغه خلک چې کافر شوي داسې دي نه انګیري چې هغوی روغ وتښتېدل، دوی هیڅکله الله نشي کمزوری کولی. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او چې څومره مو وسوي د هغوی یعنی کافرانو د مقابلې لپاره ښه ځواک او روزل شوي آسونه چمتو کړئ چې په هغه سره هم د الله او هم خپل اوسنی دښمن وویروئ، او آن هغه نور دښمنان چې تاسو یې نه پیژنئ الله یې پیژني، او څه چې د الله په لار کې لګوئ اجر به یې پوره پوره درکړل شي او پر تاسو به ظلم نه کیږي. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. او که هغوی سولې ته مات شي نو ته هم ورتاو شه او پر الله بروسه وکړه، یقینا هماغه ډیر پوه اوریدونکی دی. او که دوی غواړي چې دوکه درکړي نو الله دی بس دی، دی هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او د دوی په زړونو کې یې مینه واچوله، تا خو که د ځمکې ټوله شتمني لګولې وای نو د هغوی په زړونو کې به د الفت نه و اچولی، خو الله یې ترمنځ الفت واچاو، بېشکه هغه ځیرک برلاسی دی. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی، ستا د پاره او ستا د تابعدارو مؤمنانو د پاره الله کافی دی. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اے نبی، مؤمنان جګړې ته وهڅوه، کله تاسو نه 100 تنه صابران وي نو پر 200 به برلاسي شي، او کله تاسو نه 100 تنه صابران وي نو د کافرانو پر 1000 تنو به برلاسي وي، ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې نه پوهیږي. خو اوس الله پر تاسو آسانی راوسته او معلومه یې کړه چې په تاسو کې کمزورتیا ده، نو اوس حکم دا دی چې کله تاسو نه 100 تنه صابران وو پر 200 به غالب شي، او کله تاسو 1000 تنه وو د الله په حکم به پر 2000 غالب شي، او الله صابرانو سره مل دی. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. له هیڅ نبی سره نشایي چې هغه سره بندیان وي تر هغه چې په ځمکه کې د دشمن ډیرې وینې وبهوي. تاسو د دنیا ګټه یا سامان غواړئ او الله تاسو ته آخرت غواړي، او الله برلاسی د حکمت څښتن دی. که د الله ازلي لیکنه نه وای چې ډومبی شوې ده نو څه مو چې اخیستي دي په هغه سره به لوی عذاب در رسېدلی و. نو اوس مو چې څه ولجه کړي هغه پاک حلال خورئ او الله نه ویره کوئ، بېشکه الله مهربان بخښونکی دی. يا أيها النبي قل لمن
في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. اے نبی هغو بندیانو ته چې ستاسو په لاس کې دي او د مسلمانېدو تکل یې کړی وي ووایه که الله ته معلومه وي چې ستاسو په زړونو کې څه خیر شته نو تر هغه به غوره بدل درکړي چې تاسو نه په فدیه کې اخیستل شوی او بخښنه به هم درته وکړي او الله مهربان بخښونکی دی. او کله تا سره د ټګۍ کولو خیال لري نو دوی الله سره لا مخکې ټګي کړې وه چې بیا یې تاسو پرې غالب کړئ او الله حکمت والا ډیر پوه دی. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. یقینا هغوی چې ایمان راوړی هجرت یې کړی او په مالو او ځانو سره یې د الله په لار کې جهاد کړی او هغو چې ځای ورکړ او مرسته یې وکړه دا ټول یو د بل دوستان دي او هغوی چې ایمان راوړی او هجرت یې نه دی کړی نو هغو سره ستاسو کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو چې هجرت یې نه وي کړی او که د دین په هکله درنه مرسته وغواړي نو پر تاسو یې مرسته لازمه ده خو نه د هغو خلکو پر خلاف چې ستاسو او هغوی ترمنځ تړون وي او الله د هغو چارو لیدونکی دی چې تاسو یې کوئ او هغوی چې کافر شوي ټول یو د بل دوستان دي. که تاسو دا مخکې یاد شوي کارونه ونه کړئ نو په ځمکه کې به فتنه او لوی فساد وي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. او هغوی چې ایمان راوړی هجرت یې کړی او د الله په لار کې یې جهاد کړی او چا چې ځای ورکړی او مرسته یې کړې همدا خلک رښتیني مؤمنان دي دوی ته بخښنه او ډیره ښه روزي ده. او هغو چې وروسته ایمان راوړو هجرت یې وکړ او تاسو سره مل یې جهاد وکړ نو دوی هم ستاسې له ډلې دي
او له دوی څخه چې څوک د پخوانیو مهاجرینو خپلوان دي هغوی د الله په کتاب کې یو د بل د میراث له نورو ډیر حقدار دي بېشکه الله په هر څه پوه دی. التوبه مدني صورت او 129 آیتونه لري. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هغه مشرکانو ته چې تاسو تړون ورسره کړی د الله او هغه د رسول لخوا د بیزارۍ اعلان دی. نو ای مشرکانو تاسو د عربو په ځمکه کې 4 میاشتې نور هم وګرځئ او پوه شئ چې تاسو د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې یقینا الله د کافرانو شرمونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. او د الله او د هغه د رسول لخوا د حج اکبر په ورځ عامه اطلاع ده چې بېشکه الله او رسول یې له مشرکانو بیزار دي نو که توبه مو وویسته همدا درته غوره ده او که مخ مو وګرځاوه نو پوه شئ چې تاسو د الله عاجزونکي نه یاست او ای رسوله کافرانو ته د سخت عذاب زیری ورکړه. پرته له هغو مشرکانو چې مسلمانانو تاسو تړون ورسره کړی او بیا یې نه څه نیمګړتیا در سره کړې او نه یې ستاسو پر خلاف د چا ملا تړلې ده نو تاسو هم تر هماغې نیټې لوز ورسره پوره کړئ بېشکه الله له درغلۍ ځان ساتونکي خوښوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نو کله چې حرامي میاشتې تیرې شوې بیا نو هر ځای چې هغه مشرکان بیا مومئ چې تاسو سره یې لوز مات کړی وژنئ یې ویې نیسئ را ایثار یې کړئ او په هر څارنځي کې ورته کښېنئ خو که توبه یې وویسته لمونځ یې ترسره کړ او زکات یې ورکړ نو لار یې خوشي کړئ بېشکه الله مهربان بخښونکی دی. او کله مشرکانو کوم یو پناه درنه وغواړي نو پناه ورکړه تر څو د الله کلام واوري بیا یې خپل د امن ځای ته ورسوه دا ځکه چې دوی ناپوهه خلک دي. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د رسول په وړاندې څرنګه ژمنه کیدای شي پرته له هغو چې تاسو د مسجد حرام خواته ژمنه ورسره کړې ده، نو تر څو چې هغوی په وعده در سره سم وي تاسو هم ورسره سم اوسئ. بېشکه الله متقیان خوښوي. هغوی به څرنګه ژمنه وساتي چې که پر تاسو یې لاس بر شي نو بیا ستاسو په هکله نه د خپلوۍ خیال ساتي او نه د تړون. تش په خوله مو خوشحالوي خو زړونه یې انکار کوي او زیاتره یې فاسقان دي. هغوی د الله په آیتونو لږ غوندې قیمت پیرودلی او د هغه له لارې یې ایسارول کړي. رښتیا هم چې دوی وکړي بدې چارې وي. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هغوی د یو مؤمن په باب نه خپلوۍ ته ګوري او نه ژمنې ته او همدوی تل تیری کوونکي دي. نو که توبه یې وویسته لمونځ یې ترسره کړ او زکات یې ورکړ نو بیا خو ستاسې دیني ورونه دي او دا آیتونه هغو خلکو ته په تفصیل بیانوو چې پوهیږي. او کله ژمنې وروسته یې بیا خپل قسمونه مات کړل او ستاسو په دین کې یې پیغورونه درکړل نو د کفر له دغو مشرانو سره وجنګیږئ ځکه چې د هغوی د قسمونو څه اعتبار نشته. شایي په دې توګه هغوی را ایثار شي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. له هغو خلکو سره به ولې نه جنګیږئ چې خپل قسمونه یې مات کړي او له وطنه یې د رسول صلی الله علیه وسلم د ویستلو قصد کړی و او هغوی له تاسو سره د جنګ لومړني پیل کوونکي دي. آیا له هغوی ویریږئ؟ نو الله خو ډیر لایق دی چې ترې وډار شئ که تاسو رښتیني مؤمنان یاست.
له هغو خلکو سره وجنګیږئ الله به ستاسو په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي رسوا به یې کړي د هغوی پر خلاف به ستاسو مرسته وکړي او د مؤمنانو خلکو زړونه به یخ کړي او د زړونو تاو به یې ایسته کړي او د الله چې چاته خوښه شي توبه یې قبلوي او الله ډیر پوه حکمت والا دی. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا تاسو دا ګڼلې ده چې همداسې به پرېښودل شئ او الله به ستاسو هغه کسان لا نوي معلوم کړي چې جهاد یې کړی او له الله د هغه رسول او مؤمنانو پرته یې څوک رازداره دوست نوي نیولی او الله خو پر هغو چارو ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مشرکانو سره نه ښایي چې د الله جماعتونه ودان کړي په داسې حال کې چې خپله پر ځانو د کفر شاهدي وایي د هغوی عملونه خو ضایع شوي او تل تر تله به په اور کې اوسیدونکي وي. خبره دا ده چې د الله جماعتونه یوازې هغه څوک ودانوي چې پر الله او آخرت ورځ ایمان لري لمونځ ترسره کوي زکات ورکوي او الله نه پرته له بل چا نه ویریږي. نو هیله ده چې همدا کسان به له سمه لار موندونکو څخه وي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. آیا حاجیانو ته اوبه ورکول او د مسجد حرام ودانول مو د هغه چا له کار سره برابر ګڼلي چې په الله او د آخرت په ورځ یې ایمان راوړی او د الله په لار کې جهاد کړی؟ د الله په وړاندې خدا نه دی برابر او الله ظالمانو خلکو ته لارښوونه نه کوي. هغوی چې ایمان راوړی هجرت یې کړی او په مالو او ځانو یې د الله په لار کې جهاد کړی د الله په وړاندې خو د هماغو درجه لوړه ده او همدوی بریالي دي.
د هغوی رب دوی ته د خپل رحمت خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته به ورته همیشني نعمتونه وي تل به پکې اوسیدونکي وي تر ابده بېشکه الله سره لوی اجر دی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اے مؤمنانو خپل پلرونه او ورونه هم دوستان منیسئ که هغوی کفر تر ایمان زیات خوښوي او له تاسو نه چې څوک له هغو یعنی کافرانو سره دوستی کوي نو هماغه خلک ظالمان دي ورته ووایه که پلرونه مو زامن مو ورونه مو میرمنې مو خپل خپلوان مو هغه مالونه چې ګټلي مو دي هغه سوداګري چې تاسو یې له سړېدو ویریږئ او هغه کورونه مو چې ډېر یې خوښوئ تر الله رسول یې او د هغه په لار کې تر جهاد کولو درته غوره وي نو بیا تر هغه صبر وکړئ چې الله خپله فیصله درته راوړي او الله سرغړونکو خلکو ته لارښوونه نه کوي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بېشکه الله په ډیرو ځایو کې ستاسو مرسته کړې او په ځانګړې توګه د حنین په ورځ کله چې خپل ډیروالي غره کړي وی نو هیڅ شی یې درنه اظهار نه کړ او ځمکه له خپلې پراخۍ سره سره در باندې تنګه شوه بیا مو شا کړه وتښتېدئ بیا الله پر خپل رسول او مؤمنانو خپله ډاډینه را نازله کړه او هغه لښکر یې راکوز کړ چې تاسو نه لیدلو او کافرانو ته یې سزا ورکړه او د داسې کافرانو لپاره همدا بدله ده بیا به الله د هغه چا توبه قبوله کړي چې ورته خوښه شي او الله بخښونکی مهربان دی يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم اے مؤمنانو
مشرکان ناولی دي نو له 100 کال وروسته دي مسجد حرام ته نه ورنږدې کیږي او کله تنګلاسۍ ویریږئ نو که د الله خوښه شوه ډیر ژر به مو له خپله فضله شتمن کړي بېشکه الله پوه د حکمت والا دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. د اهل کتاب له هغو خلکو سره وجنګیږئ چې په الله او آخرت ورځ ایمان نه راوړي. هغه څه چې الله او رسول یې حرام کړي حرام نه ګڼي او حق دین خپل دین نه ګرځوي تر هغه پورې ورسره وجنګیږئ چې په خپل لاس جزیه ورکړي او دوی ذلیلان وي. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. او یهود وویل عزیر د الله زوی دی او نصرانیان وویل چې مسیح د الله زوی دی. دا د دوی په خلو کې باطلې خبرې دي. له هغو خلکو سره یو شانته خبره کوي چې له دوی لومبی کافران شوي وو. الله دې دوی تباه کړي څرنګه له حقه باطل ته اوړي. هغوی خپل عالمان او عابدان ځان ته له الله پرته خدایان نیولي او همدارنګه د مریم زوی مسیح یې هم خدای نیولی او حال دا چې دوی د یو خدای له عبادته پرته په بل څه نه وګمارل شوي. له هغه پرته خو کوم بل خدای نشته. له هغه څه پاک دی چې دوی یې ورسره شریکوي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دوی غواړي چې د الله رڼا د خپل خلو په پوکي سره مړه کړي او الله د خپل رڼایي له پوره کولو پرته بل څه نه مني که څه هم کافران دا کار بد وګڼي. دی هماغه ذات دی چې خپل رسول یې له هدایت او حق دین سره د دې لپاره راولېږلو چې پر ټولو دینونو یې برلاسی کړي که څه هم مشرکانو ته دا خبره بده بریښي. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اے مؤمنانو، بېشکه د یهودو زیاتره عالمان او د نصاراو پیران په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري او د الله له لارې ایسارول کوي، او هغو خلکو ته هم د دردناکې سزا زیری ورکړه چې سره او سپین ذخیره کوي او د الله په لار کې یې نه لګوي. په هغه ورځ چې دغه خزانې به د دوزخ په اور سری شي، بیا به یې تندي، اړخونه او شاګانې پرې داغل کیږي. ورته وبه ویل شي دا د هماغه خزانه چې تاسو خپلو ځانو ته راغونډه کړې وه، اوس نو وڅکئ هغه څه چې تاسو ذخیره کول. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. په حقیقت کې د الله په وړاندې د میاشتو شمیر 12 دی. د الله په کتاب یعنی لوح محفوظ کې له هغې ورځې چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي دي، له هغو نه 4 ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب حرام دي، یعنی الله په دې کې جګړې حرامي کړي دي. همدا سم دین دی. نو په دغو کې پر خپلو ځانو ظلم مه کوئ او تاسو ټول له مشرکانو سره وجنګیږئ لکه هغوی چې ټول در سره جنګیږي، او پوه شئ چې بېشکه الله متقیانو سره مل دی. بېشکه دا یعنی د حرامي میاشتې مخکې یا وروسته کول په کفر کې یو بل زیاتوالی دی چې په دې سره هغه کسان بېلارې کیږي څوک چې کافران شوي، یو کال یې حلالوي او بل کال یې حراموي تر څو یوازې د هغو میاشتو شمیر پوره کړي چې الله حرامي کړي، او دغه راز هغه څه حلالوي چې الله حرام کړي دي. دوی ته یې بدې چارې ښایسته شوي دي او الله کافرانو خلکو ته سمه لار نه ښیي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اے مؤمنانو، پتاسو څه شوي کله چې درته وویل شي د الله په لار کې جهاد ته ووځئ نو د ځمکې خواته درانه شئ؟ آیا د آخرت په مقابل کې د دنیا په ژوند رضا شوي یاست؟ که داسې وي نو په یاد ولرئ چې د آخرت په مقابل کې د دنیایي ژوند سامان پرته له یو کم شي نور هیڅ نه دی. که ونه وځئ نو دردناک عذاب به درکړي
او ستاسې په ځای به یو بل قوم راولي او الله ته به هیڅ ضرر ونه شي رسولی او الله پر هر څه قادر دی. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. کتاسو د هغه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته ونه کړئ نو الله خو یې هغه وخت لا مرسته کړې وه کله چې هغه کافرانو له مکې راوویست په داسې حال کې چې د دوهم کس و. هغه وخت چې دواړه په سمڅه کې و هلته چې خپل ملګري ته یې وویل خفه کیږه مه یقینا الله موږ سره دی نو الله خپله ډاډینه ورباندې نازله کړه او په هغو لښکرو یې د ده ملاتړ وکړ چې تاسو نه وی لیدلي او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او د الله کلمه خو ده اوچته او الله برلاسی ځیرک دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ووځئ که سپک وئ که درانه او د الله په لار کې په خپلو مالونو او سرونو جهاد وکړئ دا ډیره درته غوره ده که تاسو پوهیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. کچیری ګټه نږدې او سفر منځنی یعنی آسانه وای نو دا منافقان به خامخا تبوک غزا ته درسره تللي وو خو دا واټن پر دوی ډیر لرې شو او ژر به په الله قسمونه وکړي چې که موږ کولی شوای نو خامخا به درسره وتلي وو. په دې قسمونو خپل ځانونه خپله تباه کوي او الله خو ښه پوهیږي چې هغوی حتما دروغجن دي. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے رسوله الله معافی درته وکړه خو ولې د جهاد نه د پاتې کېدلو اجازه ورکړه تر څو رښتیني خلک هم درته څرګند شوي وای او دروغجن دي هم معلوم کړي وای. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هغه کسان چې په الله او آخرت ورځ ایمان لري لتانه دا اجازه نه غواړي چې دوی د په خپلو مالو او ځانو جهاد ونه کړي او الله په متقیانو ښه عالم دی. خبره دا ده چې لتانه د پاتې کېدو اجازه هغه کسان غواړي چې په الله او آخرت ورځ ایمان نه لري او زړونو کې یې شک دی او دوی په خپل شک کې لالهانده ګرځي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. او که هغوی وتل غوښتی نو څه چمتوالی به یې ورته کړی و، خو الله د دوی پاڅون نه خوښاوه نو سست یې کړل او وویل شول چې له ناستو خلکو سره قرار کینئ. که هغوی در سره وتلی هم وای نو پرته له شرارته به یې څه نه و در زیات کړي او ستاسو ترمنځ به یې حتما منډې ترړې وهلې، فتنه به یې درته غوښتله او ستاسو په منځ کې هم داسې خلک شته چې د هغوی خبرې ښه اوري او الله په ظالمانو ډېر ښه پوه دی. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. یقینا دوی پخوا هم فتنې غوښتي دي او ستا د ضرر لپاره یې ډیر تدبیرونه اړولي را اړولي وو تر څو چې حق راغی او د الله کار سرته ورسید او دوی ناخوښه وو. او له دوی نه ځینې لا وایي چې ما ته اجازه راکړه او په فتنه کې مې مه اخته کوه. خبردار دوی خو لا لومبۍ فتنه کې لویدلي دي او یقینا جهنم له کافرانو راچاپیر دی. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کتا ته څه ښېګڼه در ورسیږي نو دوی زوروي او که څه کړاو در پیښ شي نو وایي ښه د موږ لا مخکې خپل کار جوړ کړی و او له دې ویلو سره مخ واړوي او دوی ښه خوشحاله وي. ورته ووایه له هغه څه پرته چې الله راته لیکلي بل څه به راونه رسي، هماغه مو مولا دی او مؤمنان دي پر هماغه الله بروسه کوي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ورته ووایه آیا مونږ ته د بل څه شي انتظار کوئ پرته له دوو ښېګڼو چې یوه خو به رارسي او حال دا چې مونږ تاسو ته دا انتظار کوو چې یا به الله له خپله لوري کومه سزا درکړي او یا زموږ په لاسونو، نو انتظار کوئ موږ هم در سره انتظار کوونکي یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله
إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ورته ووایه که تاسو خپل مال په ښه زړه لګوئ یا په ناخوښۍ سره هیڅکله درنه قبلیږي نه، یقینا تاسو یو فاسق قوم یاست. او د هغوی د لګول شوو مالونو د نه قبلېدو وجه له دې پرته بله نه ده چې هغوی په الله او رسول یې کافر شوي او لمانځه ته نه راځي مګر په لټۍ یعنې زړه نازړه او خیرات نه ورکوي مګر په ناخوښۍ سره. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نو د دوی مالونه او خیلخانې دې حیران نه کړي، په حقیقت کې الله غواړي چې په دې سره یې هم په دنیایي ژوند کې وځوروي او هم یې په داسې حالت کې ساګانې وخیږي چې دوی کافران وي. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. او دوی په الله قسمونه کوي چې تاسو سره دي، حال دا چې له تاسو سره نه دي، خو دوی ډارن خلک دي. که هغوی کوم پټنځای، سمڅې یا کوم بل د ننوتو ځای موندلی نو په منډه منډه به ورګرځېدلي وو. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. او ځینې منافقان د خیراتونو او ولجو په ویش کې پر تا عیب وایي، نو که د دوی په خوښه څه برخه ترې ورکړی شي خوشحاله شي، او که ترې ورنکړی شي نو سمدستي بیا غوسه کیږي. او څومره به شوه که دوی په هغه څه رضا شوي وای چې الله او رسول یې ورکړي دي، او ویلي یې وای چې الله زموږ لپاره کافي دی، ژر به الله له خپله فضله څه راکړي او د هغه رسول هم، بېشکه موږ د هماغه الله په لور رغبت یعنی تمه کوونکي یو. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. خبره دا ده چې دا خیراتونه خو یوازې د فقیرانو، بېوزلو، په هغو کې کار کوونکو، هغوی چې زړونه خپلول مقصود دي، مریانو آزادولو، پورولو د الله په لار کې او مسافرو لپاره دي. دا د الله له لورې یوه فریضه ده او الله ډېر زیرک پوه دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
او ځینې منافقان یې بیا نبی صلی الله علیه وسلم زوروي او وایي چې دی خو ټول غوږونه دی، یعنی د هر چا هره خبره اوري او مني. ورته وایه هغه ستاسې د ښېګڼې اورېدونکی دی، په الله ایمان لري او په مؤمنانو باور کوي، او له تاسو نه چې څوک ایمان لري د هغو لپاره یو مخ رحمت دی، او هغه کسان چې د الله رسول زوروي د هغو لپاره دردناک عذاب دی. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. تاسو ته په الله قسمونه کوي چې راضي مو کړي، حال دا چې که دوی رښتینی مؤمنان وای نو الله او رسول د دې ډیر وړ دی چې راضي یې کړي. آیا دوی ته نه ده معلومه چې څوک الله او د هغه رسول سره مقابله کوي نو د هغه لپاره د جهنم اور دی، تلپاتې په هغه کې دا لویه رسوایی ده. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې پر دوی یعنی مسلمانانو به یو داسې صورت نازل شي چې په هغه څه به خبر کړي چې د دوی یعنی منافقانو په زړونو کې دي. ورته وایه همداسې ملنډې وهئ، یقینا الله د هغه څه را څرګندونکی دی چې تاسو ترې ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. او کوي پښتې نو خامخا به وایي چې موږ خو هسې مجلس او لوبې کولې. ورته ووایه ښه نو تاسو په الله او د هغه په آیتونو او رسول یې مسخرې کوئ. اوس پلمې مه جوړوئ، تاسې مو له ایمانه وروسته کافر شوي یاست. که موږ تاسو نه کومه ډله چې توبه وباسي وبخشو نو بلې ډلې ته خو به چې توبه نه باسي خامخا سزا ورکوو ځکه چې دوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. دا منافقان او منافقانی ټول یو د بل په شان دي چې د بدی امر کوي، له ښېګڼې ایسارول کوي او لاسونه یې له خیر خیراته موټي نیولي. الله یې هیر کړی نو الله هم دوی هیر کړي دي. بېشکه منافقان خو دي نافرمانه. الله نارینه منافقانو، ښځو منافقانو او ټولو کافرانو سره د جهنم لوز کړی چې تل تر تله به پکې اوسیدونکي وي. هماغه یې بس دی او الله رټلي او دوی ته دائمي سزا ټاکل شوې.
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. منافقانو تاسو هماغسې یاستئ لکه تاسو نه مخکې خلک چې وو، هغوی له تاسو نه ډیر زورور او په مال اولاد کې درنه زیات وو، نو له خپلې برخې یې ګټه واخیسته او تاسې هم له خپلې برخې هماغسې ګټه واخیسته لکه تاسو نه مخکې خلکو چې له خپلې برخې ګټه اخیستې وه، او هماغسې باطلو بحثو کې پرېوتئ لکه هغوی چې پکې بوخت شوي وو. د دې کسانو عملونه په دنیا او آخرت کې بابیزه شول او په خپله همدا خلک تاوانیان دي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا دې منافقانو ته تر دوی وړاندینیو خلکو خبر نه دی وررسېدلی؟ د نوح د قوم، د عاد، ثمود، د ابراهیم قوم، د مدین د خلکو او نسکور شویو کلیو چې رسولان یې له څرګندو نښانو سره ورته راغلل، نو الله خو پر دوی ظلم نه و کړی، دوی خپله پر ځانو ظلم کولو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. او مؤمنان او مؤمنان یو د بل دوستان دي، د ښېګڼې امر کوي، له بدیو ایثارول کوي، لمنځونه ترسره کوي، زکات ورکوي او د الله او د هغه د رسول اطاعت کوي. دا هغه کسان دي چې الله به ورباندې رحم وکړي، بېشکه الله ځیرک برلاسی دی. الله مؤمنانو او مؤمناتو سره د داسې جنتونو لوز کړی چې تر لاندې به ویالې بهیږي، تلپاتې په هغو کې او پاک ستره استوګنځي په همیشنیو جنتو کې، او د الله رضامندي تر هر څه لویه خبره ده. همدا ستر بری دی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله
فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. اے نبی، لکافرانو او منافقانو سره په کلکه مقابله او پر هغوی سختی کوه او په پای کې استوګنځای جهنم دی او هغه د بیرته ورتلو ناکاره ځای دی. په الله قسمونه کوي چې دوی فلانی خبره نه ده کړې او په حقیقت کې هغوی د کفر هماغه خبره کړې وه او له اسلام راوړو وروسته کفر کړی و او د هغه څه تکل یې کړی و چې ترلاسه یې نه کړ او له دې پرته په بل څه نه و ناخوښه او غصه چې الله او رسول یې په خپلې لورینې سره هغوی شتمن کړل، نو که توبه یې وویسته ورته غوره ده او که بیرته وګرځېدل الله به یې په دنیا او آخرت کې په دردناک عذاب اخته کړي او بیا به یې د ځمکې پر مخ هیڅوک ملاتړی او مرستندوی نه وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. او له هغوی نه ځینې داسې و چې الله سره یې ژمنه کړې وه چې کله خپلې لورینې یې څه راکړل نو خامخا به خیرات کوو او حتما به له نیکانو اوسو، خو کله یې چې له خپله فضله څه ورکړل بخیلي یې پرې وکړه او څنګ کوونکي بیرته وګرځېدل، نو بیا یې تر هغې ورځې په زړونو کې نفاق ور واچولو چې هغه سره مخامخ کیږي په دې چې الله سره یې کړې ژمنه ماته کړه او دا چې دروغ به یې ویل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. آیا دوی نه پوهیږي چې الله ته یې پټ نیتونه او پټې مشورې معلومې دي او دا چې یقینا الله په غیب ډیر ښه پوهیدونکی دی؟ دا منافقان هغه دي چې په مؤمنانو کې د خپلې خوښې خیرات ورکوونکو پسې هم بد وایي او په هغو کسانو هم ملنډې وهي چې د خپلې وسې کم مال نه پرته نور څه نه لري. الله به یې د مسخرو سزا ورکړي او هغوی لپاره دردناک عذاب دی. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے رسوله، که دی منافقانو ته بخښنه غواړي او که نه یې ورته غواړي، که اویا ځله هم بخښنه ورته وغواړي نو الله به یې هیڅکله ونه بخښي. دا ځکه چې هغوی په الله او د هغه پر رسول کافران شوي او الله خو داسې سرغړان د خلکو ته سمه لار نه ښیي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. تبوک غزا نه بیرته پاتې شوي کسان د رسول الله تر شا په خپله ناسته خوشحاله شول او دا یې بده وګڼله چې په خپلو مالو او ځانو د الله په لار کې جهاد وکړي او ویل به یې چې په دې ګرمۍ کې غزا ته مه وځئ. ورته ووایه د جهنم اور خو ډیر زیات ګرم دی. ارمان که هغوی پوهېدلی نو دا خلک دی په دنیا کې لږ وخاندي او بیا دی په آخرت کې ډیر وژاړي. دا یې د هغه عمل بدله ده چې دوی به کاوه. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اے رسوله نو که الله د دغو خلکو یوې ډلې ته بیرته راستون کړي او بیا یې کومې بلې غذا ته له تانه د وتلو اجازه وغوښته نو ورته ووایه چې هیڅکله به نه راسره وځئ او نه به زما په ملتیا کوم غلیم سره وجنګیږئ. تاسو چې مخکې ناستی غوره کړی و نو اوس هم په کور ناستو خلکو سره کینئ او که د هغو کوم یو ومري نو هیڅکله مه لمونځ پرې کوه او مه یې پر قبر درېږه. یقینا هغوی په الله او رسول یې کافر شوي او مړه شوي هم فاسقان دي. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. او د هغو د مالونو او اولادونو زیاتوالی د حیران نه کړي. په حقیقت کې الله غواړي چې په هغو سره یې هم په دنیا کې وکړوي او هم یې په داسې حال کې ساګانې وخیږي چې دوی کافران وي. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. او کله چې کوم صورت نازل شي چې ای خلکو په الله ایمان راوړئ او د رسول په ملتیا یې جهاد وکړئ نو د منافقانو وسمن خلک د پاتې کېدو اجازه در نه غواړي او وایي موږ پرېږده چې ناستو کسانو سره پاتې شو. هغوی ناستو خلکو سره پاتې کېدل غوره کړل او پر زړونو یې مهر لګېدلی نو دا دی په هیڅ نه پوهیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك الفوز العظيم. خو بل خوا پیغمبر او هغوی چې ایمان یې ورسره راوړی په خپلو مالو ځانو جهاد وکړ او اوس ټولې ښېګڼې هم د دوی دپاره دي او خپله همدا کسان بریالي کیدونکي دي. هغو ته الله داسې جنتونه چمتو کړي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي، تل تر تله اوسیدونکي په هغو کې دا ستره بریا ده. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. او د باندچې عربو نه هم عذر غوښتونکي راغلل چې جهاد نه د پاتېدو اجازه ورکړل شي او په دې توګه چا چې الله او رسول سره یې دروغ کړي وو ټول کېناستل. له دوی نه چا چې کفر غوره کړی هغوی ته به ډېر ژر دردناک عذاب ورسیږي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. په کمزورو، ناروغانو او هغو کسانو چې د لګښت لپاره څه نه مومي جهاد ته د نه تللو کومه ګناه نشته کله چې هغوی الله او د هغه رسول سره اخلاص ولري. په داسې نیکانو د نیوکې څه لار نشته او الله مهربان بخښونکی دی. او نه پر هغو کسانو څه ګناه شته چې کله تا ته راغلل چې سپرلی ورکړي او بیا دې ورته وویل زه ستاسو د سپرلی لپاره څه نه مومم، نو په داسې حال بیرته وګرځېدل چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې له دې غمه چې دوی څنګه دومره څه نه لري چې په دې لار کې یې ولګوي. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. د نیوکې لار خو یوازې پر هغو کسانو ده چې شتمنتوب سره سره له تانه اجازه غواړي. هغوی پر کور ناستو ښځو سره پاتېدل خوښ کړل او الله یې پر زړونو مهر ولګاوه ځکه نو هغوی د هیڅ شي په حقیقت نه پوهیږي. صدق الله العظیم.